د افغان ډیاسپورا دمګړې د ټک سره ښاغلو لیدونکو ښه راغلاست. دا ځل موږ د عدم تشدد د یو ځوان لاروي او په دې مورد کې د ښه لیکوال او د یو څېړونکي سره چې د ښه مرغه د ژورنالیزم یو ښه شالید هم لري او د سیاسي مطالعه او په سیاست د منطقي او د سیمې هم ښه عبور لري او په دغه دواړو برخو کې د ماسترۍ خاوند دی او اوس هم په خپلو څېړنو باندې او په خپلو تحقیقاتو باندې لګی دی او په دې اواخرو کې د خپل یو کتاب خدایي خدمتګارو کلتوري اغیزې او ولسي مبارزې یعنی عدم تشدد په نوم باندې کتابونه لیکلي دي او دغه هغه ډیره مهمه مسله ده افغان وطن ته او چې د ډیر پخوانه خان بابا عبدالغفار خان په دې لاره کې ډېر سترې قربانۍ ورکړې وي او د دې لارې بنیاد یې ایښی او لله الحمد چې نن هم زمونږ ځوان کول او زمونږ علمي سټې په دې لاره باندې روانې دي او لا هم افغان قوم او افغان ملت د عدم تشدد لارې ته راغواړي او تاسو پوهیږئ چې زمونږ په منطقه او په سیمه کې د بده مرغه 50 کاله نیمه پیړۍ کېږي چې جنگ روان دی او د دې لاره یوازې زغم تحمل او عدم تشدد دی. نو زه خپله مقدمه ډیره نه اوږدوم، نو زه ښاغلي ارچیوال صاحب ته ښه راغلاست وایم او ارچیوال صاحب ښه راغلاست. السلام علیکم، ستړي مشئ. تاسو ته او ستاسو چې څومره لیدونکي او اوریدونکي دي هغو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن سبا په څه اخته یاست ارچیوال صاحب؟ نن سبا زه په دې ورځو کې خپلواکه څېړنو باندې اخته یم، بېلابېلو موضوعاتو باندې لیکنې او څېړنې کومه. نو یوه پروژه چې دا وخت زما د لاس لاندې ده هغه دا ده چې په نړیوالو اړیکو کې چې کومې تیوریانې دي په دې باندې په پښتو کې مواد ډېر کم دي. نو ما یوه لړۍ پیل کړې ده او د IR یا د نړیوالو اړیکو کومې تیوریانې چې دي هغه په پښتو کې په لنډه توګه معرفي کوم. موخه دا ده چې هغه خلک چې په انګلیسي باندې نه پوهیږي او هغه په افغانستان په داخل کې دي یا په نورو ځایونو کې دي او په پښتو باندې لیک لوست کوي، هغو ته دغه مواد ور وړاندې کړم. البته دا هغه خلک دي چې هغوی سیاسي علوم وایي یا حقوق بین الدول وایي. نو دې ورځو کې په دغه موضوع باندې کار کوم. ارچیوال صاحب، دا چې زه اورم او تاسې خلک په دې پیژني چې تاسې د عدم تشدد یو لاروی یاست او په دې مورد باندې تاسې علمي ګامونه مخکې اخلئ، ستاسې د نظر عدم تشدد څه ته وایي؟ د عدم تشدد یا ولسي مبارزه دا د مبارزې یو ډول دی. څنګه چې جګړه د مبارزې یو ډول دی، دغسې عدم تشدد هم د مبارزې یو ډول دی. فرق یې دا دی چې په جګړه کې د زور نه کار اخیستل کیږي او په ولسي مبارزه کې د متبادلو لارو چارو نه استفاده کیږي. په دغه متبادلو لارو چارو کې د ځواک نه استفاده کیږي، یعنی هغه پوتنشل چې خلک یې لري د هغه نه استفاده کیږي او دا په یوه فلسفه باندې ولاړه ده چې هغه دا ده چې تر څو پورې چې مونږ ونه غواړو په مونږ باندې څوک حکومت وکړي، په مونږ باندې حکومت نشي کولی. یعنی معنا یې دا ده چې خلک یو پوتنشل یا ځواک لري، که چېرته دغه پوتنشل یا ځواک په سیستماتیکه توګه باندې دا متحرک کړي او د هغې نه استفاده وکړي، دی کولی شي په ټولنه کې ټولنیزې، سیاسي، اقتصادي او کلتوري تغییرات راوستل شي. دغه د ولسي مبارزې یا د عدم تشدد تعریف دی. دا یو تعریف دی، نور هم ډېر تعریفونه لري. مهمه خبره پکې دا ده چې په دې مبارزه کې د تاوتریخوالي نه استفاده نه کیږي، بلکې د خلکو پوتنشل ته مراجعه کیږي. هغه پوتنشل یا هغه پټه انرژي چې خلک یې لري، هغه ځواک چې خلک یې لري، هغه موبلایز کیږي یا متحرک کیږي او په دغه طریقه باندې خلک تاوتریخوالی نه کوي او ټولنه کې مثبت تغییر رامنځته کوي. ارچیوال صاحب، زه په دې تیر اواخرو کې داسې خبرې اورم چې د عدم تشدد په ضد باندې ځینې د سیاسي ګوندونو غړي او خلک دا خبرې کوي
چې د عدم تشدد معنا دا ده که په یو مخ چپ سپېړه وولي دا بله مو ته وړاندې کا چې په دې دې مو وایي. آیا دا صحیح ده؟ زه فکر کوم یو غټ مشکل چې دی هغه دا دی چې خلک د ولسي مبارزې یا عدم تشدد په اړه ډېر پوهاوی نه لري. که تاسو وګورئ عدم تشدد باندې په پښتو کې کتابونه نشته دی. باچا خان په تحریک یا د خدای خدمتګر تحریک باندې کتابونه لیکل شوي دي، خو که دغه کتابونه یا داسې خلکو لیکلي دي چې هغه عدم تشدد د ټولنیز تحریک په توګه نه دی مطالعه کړي، نور مضامین ویلي، بیا عدم تشدد سه علاقه پیدا شوی یا وسه بل څه میلان وته لري، هغه دغه کتابونه لیکلي. خو که تاسو عدم تشدد د تحریک د نقطه نظر یا د تحریک د اړخه یا من حیث یو تحریک ولولئ، تاسو ته اندازه وشي چې دا خبره غلطه ده. منګ او تاسو چې په دې ویبینار کې خبرې کوو، خبرې به علمي یو د خلکو خبرې دي یو علمي خبرې ده. زه به تاسو ته حواله درکم. حواله دا ده چې په 2014 کې یو کتاب لیکل شوی دی او دغه کتاب چې دی له 1900 نه تر 2006 پورې په دې کې 302 ولسي او وسلوالي مبارزې دا څېړل شوي دي. خو دا ریسرچ دی دا کیمیاتي دی چې کوانټیټیټیو ریسرچ وته وي، یعنی په اعداد او ارقام په ریاضي باندې په احصایه باندې ولاړ دی. کیفیتي نه دی چې مثلا هغه د خلکو نه نقل قولونه اخیستل شوي او انټرویو راغستل شوي. دا ډاټا ده یا اعداد او ارقام دي یا احصایه ده. د دې کتاب موندنې دا ښیي چې ولسي مبارزه چې ده دا 52% د بریا چانس لري. وسلواله مبارزه یا جګړه چې ده مسلح جنگ چې ده هغه 6% د بریا چانس لري. د یو موندنه ده د دې کتاب. دویمه موندنه د دې کتاب دا ده چې هغه ټولنې په کوم کې چې تغییر د ولسي مبارزې په مټ رامنځته شي، په 15 کالو کې د دې ډېره لوړه فیصدي امکان دی چې هغه بیرته جګړې ته لاړ شي. خو هغه ټولنې په کوم کې چې بدلون د ولسي مبارزې یا د سوله ییزې لارې رامنځته شي، دغه امکان دا دی چې دغه ډېر کم امکان دی، ډېر کم فیصدي په لحاظ باندې امکان ډېر کم دی چې هغه بیرته جګړې ته لاړ شي. نو یا د دې معنی دا ده چې هغه ملکونه په کوم کې چې د سوله ییزې لارې د سوله ییزې لارې یو تغییر رامنځته شوی، هلته سوله ټیکاو او پرمختګ ډیر دوام کوي. اول ته چانس ډیر دی، د ولسواکۍ چانس هم ډیر دی. خو کوم ټولنو کې چې د جګړې د لارې تغییر رامنځته شي یا بدلون رامنځته شي، هلته د ټیکاو، هلته د سولې، هلته د پرمختګ، اولته د ولسواکۍ د رامنځته کېدو، اولته د دوام ډیر کم چانس موجود دی. نو دغه خبره چې خلک وایي چې ولسي مبارزه چې ده دا یو چاته یو مخ وړه، که څوک د یو مخ په څپېړه ووایي هغه ته د بل مخ راړول، دا مطلق غلطه ده. ولسي مبارزه دومره د مبارزې دومره فعاله او دومره قوي ډول دی لکه څنګه چې وسلواله مبارزه ده. لکه څنګه چې ما په اول سر کې ویل، فرق یې دا ده چې ته د کوم وسایل نه استفاده کوې. خو خبره دا ده چې په دې اړه شرایط موجود دي. یعنی د ولسي مبارزې معنی دا نه ده چې یو سړی وایي چې زه ولسي مبارزه کوم او هغه به کامیابیږي. ولسي مبارزه خپل ځانګړي شرایط لري. هغه شرایط ورته پیدا شي، ولسي مبارزه د بریا ډیر چانس لري. یو پوښتنه داسې هم کېدای شي چې ولې مذهبي ډلې یا ولې ښي اړخي ډلې د عدم تشدد سره ښه نه دي او په دې بد وایي؟ البته زموږ په ټولنه کې او زمونږ ټول زه به تاسو ته یو کلي تصویر وړاندې کوم. کلي تصویر دا دی که چېرته تاسو وګورئ چې ولسي مبارزه په کومو ټولنو کې رامنځته شوې ده، ډېر خلک فکر کوي چې دا په ولسواکه ټولنو کې رامنځته شوې. ولسي مبارزه نه یوازې په ولسواکه ټولنو کې رامنځته شوې، بلکې دا په دیکتاتوري ټولنو کې رامنځته شوې او کلتور په دې باندې کوم اغېزه نه کوي. دغه کتاب موندنې دا دی چې دا په هر قسمه کلتور، هر مذهب کې دا رامنځته کېدای شي او بېلابېلې ډلې رامنځته کوي. مثال دا د فلسطینیانو دی. په لومړۍ انتفاده کې فکر کوم په دې کې غلط نشم، د دې مبارزه چې ولسي مبارزه و، د هغې نه وروسته زه به تاسو ته ډېر لنډ مثال ویم. لنډ مثال دا دی چې د عربو په پسرلي کې په مصر کې چې د حسن مبارک پر وړاندې کومه ولسي مبارزه روانه وه، په دې کې د ټول نه زیات رول د اخوانیانو. نو د ولسي مبارزې دا بل بحث دی چې مثلا زموږ استاد خلک څه رقم فکر کوي. زه به تاسو ته په هغه دغه باندې هغه تیورۍ باندې خبرې وکړم. د تیورۍ د لحاظه ولسي مبارزه په هر ډول ټولنه کې چې اقتصادي قوي که کمزوري او په هر سیاسي چوکاټ کې که دیموکراسي
ولسواکي او یا مثلا دیکتاتوري په دې کې د بریا چانس لري. بل مثال په خپل د باچا خان د ولسی مبارزې ده. د باچا خان ولسی مبارزه په داسې یو ټولنه کې و چیرته چې دیکتاتوري و. په هغه وخت کې هند او دغه ټوله سیمه پښتونخوا د برتانیې یو مستعمره و. نو مستعمره د دیکتاتوري ټولنه کې مستعمره ځکه الته خلک حق نه لري، دغه حق نه لري، خو خلکو حق نه لري. خو باچا خان الته ولسی مبارزه تر سره کړه. دا بیل بحث دی چې ځینې خلک فکر کوي چې دا ناکامه مبارزه و. زه فکر کوم د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ډېرې لاسته راوړنې لرلې. دا چې هغه ځینې سیاسي لاسته راوړنې ترلاسه نه کړي هغه بېلابېل ابعاد لري او هغه ته باید په یو کلي تصویر کې وکتل شي. نو هدف دا دی چې دا خبره د علمي لحاظه چې خلک وایي چې مثلا په یو ټولنه کې ولسی مبارزه نه تر سره کیږي دا ناسمه ده. ښه مثال معاصر تاریخ کې د حسن مبارک پر وړاندې ولسی مبارزه وکړه چې په هغه کې اخوانیان تر ټولو نه زیات مخکښ. ارچیوال صاحب، تاسو دغه د عدم تشدد مبارزه ډیره ښه تشریح کړه. موږ څنګه کولای شو چې د روسانو د تیری په مقابل کې باید موږ څه کړی وي؟ باید دغه لاره چې موږ نیولې وه دا باید موږ کړی وي که نه د دې معادله یو بله موږ د عدم تشدد کومه لاره ځان ته پیدا کړی وي؟ کلی خبره ده چې عدم تشدد د هر قسمه تغییر لپاره پکارېدلی شي. اوس مثلا که تاسو د برتانیې استعمار ته وګورئ، په برتانیې کې استعمار او په د هند استعمار ته وګورئ، په هند باندې استعمار ته وګورئ، هلته برتانیه تللی وه او هلته یو استعماري حکومت رامنځته کړی و، د استعمار لاندې و. دا په حقیقت کې یو یرغل و. نو هلته وسلې کارونه که څوک دا وایي چې هلته جنګ نه دی شوی، هلته ډېر جنګ شوی. په 1850 کې او 1850 کې په ټول هند کې د برتانیې پر وړاندې مسلمانان، هندوان، سیکان راپاڅېدل او دوی جنګ وکړ. خو هغه جنګ ناکام شو. د هغې نه وروسته به دغه ځای مشرانو فکر وکړ چې اوس یوه بله لار پکار ده. کانګرس او هلته مسلم لیګ و. مسلم لیګ دا تحریک ډېر نه دی چلولی، یعنې بیخي چلولی نه دی د مسلم لیګ، خو زیات مطرح هم نه و. زیات مطرح چې کانګرس او د کانګرس مبارزه په اخرو کې زیاتره ولسي مبارزه و چې ګاندي مخکښ و. د افغانستان موضوع ته که راشو، زه فکر کوم چې د ولسي مبارزې معنا دا نه ده چې موږ د خامخا په هر ځای کې ولسي مبارزه وکړو. د ولسي مبارزې معنا دا ده چې ته به خپل ټول وسایل او حالات ته به دا سنجې، حالاتو ته په کتلو سره ته به بیا ګورې چې دغه ولسي تاسو چې دا کم وسایل دي یا ته چې کم تاکتیکونه استعمالوي دغه تاکتیکونه د عملي کېدو وړ دي او که نه دي وړ. اوس سوال دا دی چې په هغه وخت کې چې روسانو په افغانستان باندې یا شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړله، په هغه وخت کې دغه مبارزه د عملي کېدو وړ وه که نه وه؟ زه فکر کوم چې په هغه وخت کې افغانانو د ولسي مبارزې ډېر ابزار نه لرل او په هغه وخت کې ګرانه وه چې مثلا د ولسي مبارزې د لارې د شوروي مات شي. خو خبره بیا بله خبره دا ده چې که چېرته د افغانستان د شورویانو د راتلو نه مخکې که چېرته زموږ او ستاسې سیاسیونو غوښتلی چې هلته تغییر راولي، نو په هغه وخت کې چې یوازې د افغانستان حکومت و د هغې پر وړاندې مظاهرې کېدلې. کابل پوهنتون د مظاهرو غټ مرکز و، خو یوازې په مظاهرو باندې تغییر نه راځي. که چېرته د ولسي مبارزې نور تاکتیکونه عملي شوي وي، کېدای شي د افغانستان د حکومت پر وړاندې چې کوم مخکې دې نه چې جګړې شروع شي هلته کېدای شي یو تغییر رامنځته شوی وي. خو بیا هم زه دا خبره کوم چې د ولسي مبارزه چې ده دا په غربي نړۍ کې د دې دپاره یو سړی د جین شارپ د کتاب لیکلی دی. زه فکر کوم 192 تاکتیکونه لیکلي دي. زموږ او ستاسې په ټولنه کې دغه تاکتیکونه چې دي زیاتره نه عملي کېږي، خو زموږ په ټولنه کې نور تاکتیکونه شته چې هغه په لویدیځه نړۍ کې نشته. ما چې په ولسي مبارزه باندې کم کار کړی دی، ما دغه لویدیځ تاکتیکونه پر بنسټ باندې د خپلې ټولنې تاکتیکونه مې راغیستې. مثلا جرګه په یوه تاکتیک کې نشته، خو زموږ او ستاسې په تاکتیک کې شته. ننواتې په یوه لویدیځ تاکتیک کې نشته، خو زموږ او ستاسې په تاکتیک کې شته. دغسې ډېرې زیاتې نور تاکتیکونه دي چې هغه زموږ او ستاسې په ټولنه کې شته دی، په نورو ټولنو کې نشته دی. له دې امله کله چې موږ د ولسي مبارزې خبره کوو، زموږ هدف دا نه وي چې تاسو د لویدیځې نړۍ تاکتیکونه د هغو ستراتیژیانې را نقل کوئ او هغه دلته عملي کوئ. موږ او تاسو چې خپل د پښتو په چوکاټ کې، د اسلام په چوکاټ کې کوم تاکتیکونه لرو، کېدای شي د هغې نه استفاده وشي. او باچا خان هم دا کار کړی و. د باچا خان ولسي مبارزه چې وه، نه یوازې دا چې پر اسلام ولاړه وه، بلکې دا په پښتو باندې هم ولاړه وه. نو د ولسي مبارزې معنا دا نه ده چې یو سړی و چې صحیح ده چې د شوروي راتلو نه مخکې کابل پوهنتون کې مظاهره یو تاکتیک دی. که د تخنیکي اړخ ته وګورئ، مظاهره
دا په حقیقت کې د کمیونیکیشن یو ټول دی، دا په حقیقت کې د افهام تفهیم یو وسیله ده. مظاهره چې ته خلکو ته وایي چې ما زه یو مشکل لرم د حکومت سره، د مخالف سره زه یو مشکل لرم، یو تکلیف لرم، ته فقط دغه کمیونیکیټ کې، ته فقط خلکو ته تفهیم کې. خو د مظاهره معنا دا نه ده چې دا د ستا په ولسي مبارزه کې ستا درد دوا کوي. د ولسي مظاهره نه وروسته نور ډیر تاکتیکونه دي چې د هغو نه باید استفاده وشي، او موخه دا چې هغه ستا چې څوک مخالف دی ته هغه حالت مشکل کی، یعنی حکومت ته حالت مشکل کی چې حکومت نشي کولای چې هغه خپل په اصطلاح حاکمیت وساتي. که ته هغه تاکتیکونه استفاده ونه کی نو یوازې په مظاهرو نه مظاهره ګټه نه کوي. تاسو د ګاندی یاد وکړه، د باچا خان او د ګاندی د نزدېکت باندې تاسو خپل یو نظر ورکړئ چې د څنګه په څه مسایلو سره نږدې وو. بالکل د یو خبره خدا د ډیر خلک زمونږ استاد دې ته خوشاليږي چې باچا خان ته د فرنټیر ګاندی و یا سرحدي ګاندی. زه په خپل د دې مخالف یم او د هغه وجه ده چې د غنوم چې دی د نوم په اصطلاح باندې یو معنا لري. عام خلک کې د شي په معنا باندې سر خلاص نشي، خو په دې کې په رمز کې معنا دا ده چې باچا خان د ګاندی نه عدم تشدد یاد کړو. کله چې موږ عدم تشدد یادو، عدم تشدد باید په یو پراخه معنا واخلو. د عدم تشدد نوې تعریف یو دام دی چې هغه مبارزه هغه لارې چارې چې ته په هغې سره خلک توانمند کې، هغه خلک چې بېوزله دي، هغه خلک چې کمزوري دي، ته هغه ته ځواک ورکې، ته هغه پیاوړي کې، دا عدم تشدد دی. نو که چېرته موږ دغه تعریف او دا تعریف منل شوی تعریف دی په کتابونو کې دلته په امریکا کې دا اوس چې کوم ولسي مبارزو باندې کتابونه لیکل کېږي دغه تعریف نه ډیره استفاده شوې ده. خو ټولنیز علوم ډېر سړی خپل تعریف اخلي. خو که موږ د دې تعریف نه د باچا خان تحریک ته وګورو، باچا خان خپل تحریک په 1910 کې شروع شوی. 1910 کې د باچا خان عمر یا 19 کاله یا 13 کاله. دا ولنې مکتب د تورمسو جیسپ سره په مرسته باندې دا خپل مکتب جوړ کړی دی. په دغه وخت کې باچا خان ګاندی نه ولیدلې. ګاندی په دغه وخت کې په جنوبي افریقا کې و. یعنی هدف دا دی چې د یو مکتب جوړول د دې وجې نه د خلکو توانمند کول او چې هلته پښتانه بېوزله و. که تاسو د هغه وخت پښتونخوا وګورئ، په هغه وخت کې د پښتونخوا خواوشا 15.2 میلیونه نفوس لرل. د دې لپاره انګریزانو 140 مکتبونه جوړ کړي. 140 مکتبونه کافی نه و. باچا خان غوښتل چې پښتانه ځواکمن شي او د ځواکمن کېدو لپاره لاره ښوونه او روزنه و. نو باچا خان او ځینې نورو خلکو لکه په دې کې تورنګزو جیسپ دیو ښوونځي جوړ کړل او دغه ښوونځیو هدف دا و چې پښتانه راوځي او دا تعلیم یافته شي او خپل حقونه وپېژني او خپله مبارزه په سیاسي په صحیح ډول باندې وکړي. نو د باچا خان مبارزه چې وه دا د ګاندي د هغه نه مخکې چې ګاندي هند ته راشي د هغې نه مخکې د شروع کړې وه. ګاندي 1914 کې راغلی دی. په دې باره کې زما چې څومره ریسرچ دی، باچا خان د ګاندي سن 1920 یا 21 په دغه کلونو کې کتلي، دې نه مخکې څه کتلي هم نه دي. نو معنا یې دا ده چې مخکې د دې نه چې باچا خان د ګاندي سره وګوري، د باچا خان د مبارزې 10 کاله کېدل په بېلابېلو ډولونو باندې د مبارزه کوله. مثلا د یو ځل افغانستان ته هجرت وکړ، دغه هجرت په خپله عدم تشدد دی. نو د اړیکې څنګه رامنځته شوې؟ اړیکې داسې رامنځته شولې چې کله چې په 1920 او 28 کې 1920 نه مخکې په فکر کوم په 1930 کې څلېرویشت تاریخ مانیر دی. دغه وخت کې باچا خان او ملګرو یو بل تحریک لري، تحریک اصلاح افاغینه ته ویل. دغه تحریک موخه دا و چې دوی د کمی انفرادي هلې ځلې چې کوي دا باید تنظیمي شي، دا باید په ګډه باندې وکړي. نو تنظیم اصلاح افاغینه جوړ کړ. وروسته په 1930 کې فکر کوم 21 کې د خدای خدمتګار تحریک جوړ کړ. دغه وخت کې باچا خان هم ښوونځي جوړول. انګریزان دغه ښوونځیو خلاف وو، دوی نه څو ځل د دې مخه ونیوله، بلکې باچا خان او ملګري پکې بندي شول او په پښتنو باندې تشدد کوي. کله چې په پښتنو باندې تشدد زیات شو نو داسې څوک نه و چې د هغو مرسته وکړي. باچا خان یو په دغه وخت کې بندي و. باچا خان بندي و او د خیبر پښتونخوا یا هغه وخت کې چې د صوبه سرحد وي د دې یو یو کس و چې اگر چې هغه د دې ملاتړی نه و خو خواخوږی و. هغه فکر کوم عبدالقیوم خان نوموي، یا خو هغه عبدالقیوم خان دی چې د بابړې کې خلک مړه کړل، دا یو بل عبدالقیوم خان و. دیو د باچا خان ملګرو سره وکتل، ورته ویل چې د انګریز حکومت غواړي چې تاسو د منځه ویسي دا تحریک، د مشران هم ټول مړه کړي، تاسو ځان له یوه لاره چاره پیدا کړئ. نو د دیو
خو چا نه پیژندل په ټول هند کې دوی واړه او نه انګريز وخت خبره ته وګ نیو باچا خان هم دغه خلکو ته په زندان کې وتویل چې تاسو لاړ شئ اول د مسلم لیگ سره وګورئ دوی لاړ مسلم لیگ سره وکتل مسلم لیگ وتویل چې زمونږ هدف دا دی چې موږ پاکستان جدا کوو موږ د هند نه جدا موږ ملک تقسیمو د باچا خان او دیو ته ویل چې زمونږ هدف دا نه دی چې موږ د انګريز پر خلاف مبارزه وکړو زمونږ موخه چې د کانګرس پر خلاف ده نو باچا خان ویل چې زمونږ مبارزه خو د انګريز په خلاف ده ځکه انګريز راغله د عمل کې نیولې دا باید لاړ شي نو دغه د دوی په منځ کې اختلاف پیدا شو د مسلم لیگ سره موافقه ته ونه رسیدي دوی مجبور شو لاړ او کانګرس سره وکتل کانګرس سره چې کله وکتل د کانګرس موخه هم دا و چې انګريزان باید له هند نوځي د خدای خدمتګارو موخه هم دغه و او د دوړو موخه دا و چې د انګريز پر خلاف مبارزه وکړي بل دا چې هغه مادام تشدد کا او دیو مادام تشدد او دیو نه پوښتنه وکړه چې تاسو د مبارزې لار څه ده دیو ته ویل خدای خدمتګار او نمائندگان چې تریو هغه ته ویل چې زمونږ د مبارزې ډول یا لار چې ده هغه عدم تشدد یعنی دوی ویل چې زمونږ عدم تشدد دي نو دوی داغه نه روسته کانګرس د خدای خدمتګار نه ملاتړ اعلان کړ نو دوی د مجبوریت نه هغه سمالګری شو کوسنه ملګری شو کې د شي د ټول تحریک د منځه وړي او د پښتنو دغه خوځه ختم شوی دا یو خبره دویمه خبره چې مهمه خبره دا ده چې ډېر په خلک بحث نه کوي خلک فکر کوي چې خدای خدمتګار تحریک چې د کانګرس یا د ګاندی سره ائتلاف وکړ د وجود د منځه لړ دا خبره غلطه ده د وجود د منځه لړ دیو ائتلاف یا اتحاد وسوک خپلته د خدای خدمتګار په جنگلوي په ځای پاتې شه د خدای خدمتګار بیرغ په ځای پاتې شو د خدای خدمتګار ناریم په ځای پاتې شوی د خدای خدمتګار تحریک د کانګرس نه روپۍ نه دی اغستی دا هیڅ نشي ثابتول چې خدای خدمتګار تحریک دی د کانګرس نه روپۍ اغستی دی بیا هم په چاندو باندې روانو او د دې مقصد دا چې د خپل تشخص وساتي نو دغه اتحاد یا یواله په دې خاطر و چې ژوندۍ پاتې شي او هغه داعیه چې دی لري دا د وړې نه غټه شي په دې مورد ډېری خبرې راځي او دا ډېر وګد بحث ته او ډېر مننه چې تاسو ډېر ښه جوابونه راکوي د ادم د باچا خان چې موږ په دې سیمه او په دې علاقه کې د ادم تشدد باندې غنو د ثور د کودتا سره یا مثلا دغه جنگ سره مخالفت کول او ویل چې دا جنگ د زمنګ جنگ نه دی دا د غرب او د شرق جنگ دی د روسانو او د امریکایانو جنگ دی نو تاسو په دې دریز باندې دا غي سره نه چوي یو خبره خدا د چې په خپل چې ما څومره ریسرچ زه دغه موضوع باندې علمي تحقیق کوم زه په خپل یعنی د تحقیق موخه نه ده چې زه د باچا خان یا د دې تحریک نه ملاتړ وکم زما هدف دا دی چې د سې څېړنې وشي چې نور خلک هغه ومني د یو علمي سند په توګه او دغه نه استفاده وشي د موضوع باندې ما څېړنه نه کړې خو هغه خبره چې زه په خبره مغه دا چې زموږ خلک فکر کوي چې باچا خان په خبر کې د مجاهدینو مشران چې دیو ته ویل چې تاسو مثلا د دوه سترو ځواکونو ترمنځ جګړه د تاسو کې ځان مخکې کوي خو زموږ خلک د دینه نه دي خبر چې مخکې د دینه چې باچا خان دا خبره د مجاهدینو رهبران ته او کې د دینه مخکې خلکانو پرچمیانو ته کړی و هغه وخت چې روسان هغه وخت چې دیو کودتا وکړه د کودتا مخالف او هغه وخت کې د خلکانو پرچمیانو چې دغه دوه ګوندو یا کله به یو شو کله به دوه دیو ته ویل چې تاسو دا ډیر غلط کار وکړ د دې پورې دیو ته ویل چې تاسو لاړ شئ ولسته مراجعه وکړي او تاسو ول جمعهتونه چونه کوي جمعهت پاک کوي یعنی د دې خبرې معنی ده د خلک فکر کوي دا به یو سمبولیک خبره خو دا سمبولیک نه وراخه خبره او معنی ده چې جمعهت پاکول او د جمعهت خدمت کول خلکو ته تاسو خو چې تاسو مسلمانان وي دا تاسو چې په کومه لار روانه وي دا صحیح لار نه ده نو زه د دې موضوع باره کې هم دومره معلومات لرم چې باچا خان دا خبره کلی خبره و د سینه و چې یوازې مثلا مجاهدین او د خلکو ته ویل بلکې داغه مخکې د دینه چې مجاهدینو ته وي هغه نور ته ویل چې تاسو خپل ملک د پردی سیالي م قرباني کوي او دغه خبره موږ تاسو وکتل چې تر ډیره حد پورې روسته به رښتیا شول د افغانستان د جهاد نه گاونډینو استفاده وکړل د افغانستان د جهاد نه افغانانو په خپل سعید شوروي مات شو خو افغانانو تر ډیره استفاده ونه کړله نو په کار د چې د باره کې د باچا خان هغه د سیاسي نظریات ته پام وشي خو زه چې کوم معلومات لرم هغه دومره ارچیوال صاحب د باچا خان او د امان الله خان اړیکې سوي د باچا خان او امان الله خان اړیکې ډېرې ښې وې د دې چې څومره ماته معلومات دی هغه د دې چې
کله چې امان الله خان باچا و نو د امان الله خان لیدلی و او هغه وخت کې یوه خبره خو دا وه، ده ویل چې امان الله خان سره کله وکتل نو امان الله خان په پښتو باندې نه پوهېدو، نو امان الله خان ته یې ویل چې ته باید پښتو یاده کړې ځکه ته خو پښتون یې. خو دغه خو هغه شخصي خبره وه. بیا وروسته باچا خان وایي چې کله دا ما چې د رخصتېده بیا افغانستان پرېښود بیا مې بیا ولیده، ویل چې هغه وخت کې کابل کې پښتو نه وایه، خو وروسته مې چې ولیده په پښتو یې یو څه خبرې کولې. دویم اړیکه دا وه چې دا په خپله د امان الله خان دا د کوم په اصطلاح د مډرنایزیشن کوم تحریک چې تحریک نه خو کړنې چې وې د دې نه ملاتړ کاوه. مثلا کله چې امان الله خان هغه محصلین چې خارج ته ولېږل نو بیا چې کله د امان الله خان حکومت ختم شو همدا خلک لاړل د خدای خدمت د محصلینو ته خدای خدمتګار ځای ورکړ، بلکې دا فکر موجود و د باچا خان سره چې نادر خان چې کوم تحریک چلی دا د دې لپاره دی چې امان الله خان بیرته راشي. نو د دې لپاره په ټول هند کې مسلمانانو چانده اعلان کړه. په هغه وخت کې چې نادر خان جنگ شروع کاو فکر دا و چې امان الله خان بیرته راولي، البته دا خوست طرف ته دا فکر و. نو مسلمانانو په ټول هند کې چانده وکړله، د دې چاندې 14,200 روپۍ ته جوړ شولې. که تاسو ټول هند مسلمانان د پښتنو سره مقایسه کوئ دغه وخت هیڅ د پرتلې وړ نه دي تعداد په لحاظ پښتانه ډېر کم په هند کې ډېر مسلمانان او ډېر غټ غټ نومونه، خو ټول هند مسلمانانو زه فکر کوم 200 یا 2,500 روپۍ چانده وکړله. خو خدای تحریک خدای خدمتګار تحریک د امان الله د نادر خان لپاره له 13,000 روپۍ چانده وکړه. 13,000 روپۍ په هغه وخت کې ډېره غټه چانده وه. په دې کې 1,500 روپۍ د باچا خان د ښځې د تره یوه ښځه وه، تره یې وفات شوې او دا کونډه وه، کونډه چاچي ورته ویله، کوز خلک د تره ښځې ته چاچي وایي. دغه ښځې پکې 500 روپۍ ور واچولې. 500 روپۍ په هغه وخت کې ډېرې غټې روپۍ وې. نو فکر کوم چې دا یو ډېر غټ رقم دی. بیا په کتابونو کې چې څه مالوستي هغه دا دی چې امان الله خان نادر خان چې کله ته باچا خان وسه وکتل او هغه ته ویل چې زمونږ تمه دا ده چې هغه وعدې دې کړي هغه به ته پوره کړې، او وعده فکر کوم همدغه د امان الله خان د بیرته راوستو وه. دلته وسه وکتل، د دې نه وروسته بیا دا لاړ دغه ته د فکر کوم په پکتیا یا خوست کې په ځاځیو کې ونه چې دا د پکتیا ځاځي دي او که خوست ځاځي دي، هلته نادر خان تقریر کاوه. همدغه 13,000 روپۍ دې ویوړل، 13,200 روپۍ یې ویوړلې او 2 نفرو د خدای خدمتګار کې مخکې خلکو فکر کوم پیر جعفر شاه او یو بل کسو د نادر خان جومات کې تقریر کاوه، د روپۍ ولور کړلې او دا دغه لپاره ډېر غټ ملاتړ. کله چې نادر خان روپۍ واخیستې دی نادر خان وویل چې زه کامیاب شم نو زه به خلکو ته ویم چې زه دې روپو کامیاب کړم. یعنی هدف دا دی چې دا په هغه وخت کې د افرادو ته طرف ته د افرادو د حکومت نه لره، د وسایل نه لره، دا ډېر غټ کومک و. نور په ټوله کې د امان الله خان د داعیې سره د اخلاقي پلوه ملګري وو. که تاسو د هغه وخت اخبار وګورئ، د پښتون اخبار په نامه خدای خدمتګار یو تحریک یو اخبار لري، په دې اخبار کې د افغانستان خبرونه هم خپرېده او د امان الله خان خبرونه هم پکې خپرېده. یعنی وخت په وخت باندې د امان الله خان کړنو ته انعکاس ورکاو. معنی دا ده چې دیو د هغه څخه ملاتړ کاو. نو کېدای شي نور ډېر مواردي، خو ما د باچا خان په سیاسي مسایلو او فکر باندې ډېر کار نه دی کړی، نو کېدای شي هغه ماته نه معلوم، خو همدومره دغه یو څو موارد چې ماته معلوم دي. اچوال صاحب ولې باچا خان دا وصیت وکړ چې ما په جلال آباد کې ښخ کړي؟ و دا خبره بیا سیاسي طرف ته لږه لاړه، خو خبره دا ده چې باچا خان چې و هغه د لوی افغانستان ملاتړی و او دا بیل بحث دی چې اوس هلته فکر څه دی، خو د خپل فکر دغه نو په ژوند یې زور ونه رسېد، او چې زور یې ونه رسېد په ټولنیز لحاظ باندې سړی په ساعتونو خبرې کولی شي چې د په ټولنیز لحاظ هلته پښتنو له څه خدمت کړی، په تعلیمي ډګر کې څه خدمت کړی دی او په سیاسي ډګر کې څه خدمت کړی. سیاسي ډګر کې دا نن چې کوز طرف ته کوم خلک د لوی افغانستان خبره کوي دا د باچا خان د تحریک او د باچا خان د کړنو تسلسل دی. دغه خلک چې اوس په هر تحریک کې یا هر ګوند کې د دیو پلرونه پخوا د باچا خان سره په تحریک کې ملګري وو، دا انګیزه چې ده د هغه نه راغلې. بل په تخنیکي لحاظ په علمي لحاظ باندې هر تحریک چې دی دا د یو بل تحریک نه انګیزه اخلي. نو دغه اوس چې کوم تحریکونه روان دي یا کوم غږ روان دی دا د خدای خدمتګار د تحریک تسلسل دی او انګیزه د هغو نه اخیستې ده. نو د خدای کېدای شي په سیاسي لحاظ باندې هغه څه رقم چې زمونږ خلکو تمه لرله یا یې لري دا هغومره لاسته راوړل لرلې، خو دا باید په یو کلي تصویر کې وڅېړل شي، یو کلي یا جامع اړخه دا وڅېړل شي په دې کې چې زمونږ او ستاسې خلکو
څومره ملامت دي هغه څومره ملامت دي خو به هر حال دغه په جلال آباد کې چې د فخیدنه ده دا یو سیاسي خبره ده او دا به اوږدمهاله اغیزې ولري فکر کوم د همدغه هدف و چې په سمبولیک لحاظ خلکو ته وښیي چې څنګه مې کوچ طرف ته مثلا 400 او پېښور او پښتونخوا کور دی پاس طرف ته مې جلال آباد او پسې ټول افغانستان او بر پښتونخوا دا مې کور دی نو خو یعنی د یو سړی منګ او تاسو ګورو په پښتنو کې دا خبره ډیره قوي ده چې سړی پارځه کې مرشي په یو بل ملک مرشي خو خپل ملک ته یا نشیت له یا حالت وته مشکل وي او سته دا چې ما خپل ملک ته ورسوي نو دا سړی هغه د پښتو په لحاظ بيخي کلیوالي لحاظ چې و چې سیاسي اړه باندې درې کو د قدم چې پورته کړی دی دا په دې خاطر پورته کړی دی چې هغه سه د خپل خاور غنلې ده چې خپل آینده نسلونو ته پښتنو ته کوزه او برته وای چې زمونږ اصلي زه چې دی اماغه دی په دې مورد اخیری پښتنه ده به یو دوه پښتنه نور کوم یعنی عدم تشدد او نشنالیزم یا روسته چې عوامي نېشنل پارټي جوړه شو د دې خپل کې اړیکې څه دي ګوره د سې قصه د خان نېشنالیزم چې د عدم تشدد د مبارزې یو لار ده نېشنالیزم چې دا یو حس دی یا دا یو هدف دی نو اړیکې شته دی اړیکې دا چې خدای خدمتګار تحریک کې چیرته تاسو وګورئ لکه وختي ته ما اشاره وکړه دا په پښتو ولاړ تحریک و د دې وکړنې ټولې په پښتو او په اسلام کې د ریخې لرلې او د چې کوم تاکتیکونه استعمال کړي دا د پښتو تاکتیکونه د اسلام تاکتیکونه دي نو د باچا خان د تحریک موخه هم دا و چې پښتانه باید راپورته شي ښکاره دی د نور قومونو مخالفت نه دی کړي بلکې د نور قومونو ملاتړ کړي نور قومونو نه معنا دا چې د پښتنو په سیمه کې تل هندوان او سیکان اوسېدل هغه خوندې کړي دي هغه باندې بلوسیدلې دی نه دي خو غټ هدف دا و چې پښتنو لپاره خپل حقونه راوخلي نو زه فکر کوم دا نېشنالیزم چې د کته طرف ته چې کوم نېشنالیزم دی دا بيخي منګ ویل شو چې دا د خدای خدمتګار د سیاسي یعنی سیاسي میراث دی او دا غو د حل زلو تسلسل دی یو پښتنه خوخه دې کې جواب راکې کې نه راکې په ایمل ولی خان ستاسو تفسیره سره نن سبا زمون کوزوبر پښتانه د ولی خان په زنو د ایمل ولی خان په زنو خبرو ډیر په قاری او ډیر زیات عکس العمل پخې او دینم کله کله دغه سي لفظي خطاوي کیږي چې دا قصدن د سکی او کنه د دې ګوندی نظر د بده شپورزو کې زما په خیال سره د فیسبوک کې چې زه وګورم ټول انرژي په دې ځای کېږي چې من مثلا پښتانه یو بل پس خبري ولیکي کټول کلی تصویر ته وګورو نېشنل ګوند چې د من حيث دولت چې افغانستان من حيث دولت پاتې شي نېشنل ګوند غږ دا ډیر قوي دی او د افغانستان لپاره ضروری دی نو اوس په دې باندې خبره پکار ده زه چې ایمل ولی خان پیژنم نو فکر نه کوم چې هغه په ځینې مسایلو باندې سر خلاص شي عمر هم کم دی او په ګوند کې ډیر مشران خلک دي چې هغه اوس نشته هغه شاته شي د په ځینې مسایلو باندې سر نه خلاصيږي خو هغه ځینې مشترکات چې دي چې هغه افغانان هغه ته احترام پاسه پښتانه مو ته احترام لري کوزه مو ته احترام لري زه فکر کوم په فیسبوک کې په دغه مسایلو بحث خنه دي چې مثلا منګه د نیکته د نیکه بیا بکو یا د پلار بیا د باچا خان بیا بکو یا ولی خان بیا بکو یا عمومي کوم چې هغه تحریک په خوا شروع شوی دی هغه د سوال لاندې راوړي تحریک چې دی هغه تحریک په خپل ځای خدي همیشه د افغانستان د لپاره غوچت کړی دی دا یو شخص دی خو بدبختانه اوس د سی واقع شوی دی چې دا الته د ګوند مشري کوي زه فکر کوم په ډیرو مسایلو باندې د سر نه خلاصيږي په حساسیتونو باندې نه پويږي او ډیر وخت سم کېږي چې یو خبره وکي هغه خبره نه رسته به سبب خبره کوي نه که تاسو وګورئ نن د پرون د به خبرې د افغانستان او ځینې نور مسایلو باره کې کړي دي چې هغه د مخکینیو خبرونه بدل دي یو اشتباه شوی د اشتباه ده چې عوامي نېشنل ګوند او محمود خان چکزی چې دی په دې باندې سر نه د اخلاص چې دا چې دی
افغانان په زیات افغانان زیات زړه ته ملامتي خاص کر په دې اوسنو موضوع چې دوی وایي چې د پی ټی ایم مخالفت کړي دغه د محمود خان چغزي د ګوند او د عوامي نېشنل ګوند په دې باندې سر نه دی خلاص چې پی ټی ایم چې دی یو تحریک دی دوی ګوندونه دي تحریک چې دی دا وګد محل نه دا لړ محل یو دا د ګوند ته کم تاوان نه رسي بلکې کو ګوند خیرته او کې د دې مطلب په یو لار لا چې دا ګوند ته فائدہ لر رسي برعکس یا دیو ته ویل شوی یا په خپل کوي یا په سر نه د اخلاص د په همدغه پی ټی ایم باندې بلوسیږي او دا اوس چې افغانان څوي فکر کوم یو لامل همدغه د چې د په پی ټی ایم باندې بلوسی دي دي ما ته د ښکاری چې هغه د ګون عمومي روحیه به د سینې لکه څنګه چې دا وي خود د شخصي نظر دی او دا د ګون مشر دی یعنی دا زما نظر دی چې دا سړی کې دی شي ځینې حساسیتونو پوي نشي ما ته د ښکاری کې دی شي چاته بل څه عملی خو کار لاملی دغه تاوان کوي د پښتنو ته چې د په پی ټی ایم باندې خبرې وکړي یا په ځینې نورو ډېر حساس موضوع چې دغه پښتنو ته تاوان رسي هغه ټول پښتنو ته تاوان کوي ارچیوال صاحب د عدم تشدد خبره چې من کوو نو خامخا پښتانه زموږ سترګو ته ودرېږي او باچا خان او د دې د لارې ملګري او د دې د فکر ملګري د خانزیب مولانا صاحب شهادت او د ته ورته د واقعات بل اخر دا بس کیږي خبره ده چې که علمي لحاظ نه ته وګوري دغه د عدم تشدد کوم تحریک چې روان دي دا ډېر بحث ته ضرورت لري دی یوازې مظاهره کوي په مظاهره باندې ته خپل مخالف ستا غوښتنو منلو ته نشي مجبورولې په دې کې نور ډېر تاکتیکونه دي چې باید هغه شوي وي یا وشي هغه دی نه دي کړي تر اوسه پورې د دیو په اراده باندې د دیو په لاره باندې هیڅوک شک نه کوي په دغه طریقه چې دی روان دي دا طریقه صحیح نه ده دی له نور کارونه په کار دي او نور کارونه په دې وخت کم دی په هغه خبر نشي کولی یعنی د عدم تشدد نور تاکتیکونه باید د استفاده کی او هغه تاکتیکونه استفاده نه کی نو مظاهره چې ده مظاهره د هیڅ حل لارنده او لکه ما چې وختي تاسو ته ویل او موږ تاسو کو فکر کوو چې مظاهره چې ده د عدم تشدد تاکتیک دی صحیح ده د عدم تشدد تاکتیک هم دی په ورته وخت کې دا د کمیونیکیشن یو ټول دی ته خلکو ته وایي چې زه یو مشکل لرم صحیح د مظاهره وشو تاسو خلکو ته ویل چې موږ مشکلات لرو په دې خو مشکل نه حلېږي باید نور مسائل د فایت ستراتیژي تر رامنځته شي او دغه ستراتیژي مطابق دی باید مخکې لاړ شي اچوال صاحب ډیره زیاته مننه چې د لند او تنگ وخت کې او د غرب او د اروپا او د امریکا په دې ډیر سخت بوخت ژوند کې مو موږ ته وخت راکړو په ډیره مهمه موضوع چې دا زموږ ټولنې قام او ولست ډیره ضرورت او ډیره ښه د دې په ژبه پیرانا واچوله ان شاء الله چې بیا راتلونکي کې هم په داسې موضوعات سره خبرې کوو خې چاره ډیره مننه خیر وسی